دا د بلخ په ابو علي سینا بلخي حوزوي روغتون کې د هغې ناروغۍ له منځه وړلو عملیات دي چې وړاندې له دې به یې ناروغان د درملنې لپاره نورو هیوادونو ته تلل، خو اوس یې درملنه په کور دننه کیږي. د بلخ عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي روان کال په دې روغتون کې د سرطان ناروغۍ 325 نوي پیښې ثبت شوي چې د یاد ولایت په حوزوي روغتون کې یې درملنه پیل شوې. د مسؤلینو په وینا روان 1404 لمریز کال په سرطاني ناروغیو اخته 3250 کسان د بلخ حوزوي روغتون ته د درملنې لپاره ورغلي چې له ډلې 325 تازه او نورې بیا پخواني ناروغان دي. دا تازه چې تیر کال مراجعه کړو تازه ثبت شوي هغه 404 اویتنه وو او سږ کال د روان کال له پیل څخه تر دا مهاله 325 تنو تازه مراجعه کړي چې هغوی تازه ثبت شوي دي. دلته دوی هغه خپل واکسین کوي او څه خدمات چې موږ په روغتون کې لرو دوی لپاره په وړیا ډول ترسره کیږي. د یاد روغتون د متخصصینو له قوله دغو پیښو کې د ښځو شمېر زیات ښودل شوی او ډېری ناروغان د سینې، معدې، پوستکي او وینې د سرطان له ډولونو سره مخ دي. ډاکټران د سرطان ناروغۍ لاملونه ناسم خواړه، سیګرټ څکول، چاپیریالي ککړتیا، جینیټیکي اختلالات او د پر وخت تشخیص نشتوالی بولي. علت عمده سرطان‌های پوستی را مواجه شدن دوامدار شخص با شعاع آفتاب است، مراعات نکردن وقایوی یا وقایه از معرض شدن به شعاع آفتاب است. همچنان عوامل محیطی داره که مواجه شدن با بعض تشوشات است. ډیره حد زمون کمبودهای په افغانستان کې مجموع کې بالخصوص په شمال کې هغه رادیوتراپي بخش دی چې مریضانو د سرطان ته ځینې وخت شعاع ورته اشد ضرورت منګه له شعاع رادیوتراپي بخش نه لرو، بنان منګه مریضان یا ایران یا پاکستان ته لیږو. نو که چیرې دغه فعال شي نو د افغانستان کې د بخش سرطاني ناروغي کاملا د کنټرول وړ او تداوي وړ ګرځي. دغه ولایت کې سرطاني ناروغان د بلخ حوزوي روغتون له خدماتو خوښ دي، خو ډاکټران بیا د دغې وژونکې ناروغۍ د مخنیوي لپاره ځینې سپارښتنې کوي. دوی وایي که خلک پرې عمل وکړي نو مخنیوی به یې اسانه شي. معرض یک چند وقت میشه پیدا شده، مقصد عمل کردم چی پایین از مست است. این اول اکسین اول روز 4 شد، 5 بار اکسین میشه. انشالله نه دکترها رسیدگی میکنه. حال ما فعلا کم خوب است. پکار دی چې د هر چاته چې غیر نارمل حالت خپل پوستکي کې ګوري، څه د دانې په شکل وي، څه د یو لکې په شکل یا راټې په شکل وي، نو باید د جلدي متخصص ته مخکې د دې نه چې دا غټ شي، خراب شي او سرطان ته تحول وکړي، دی باید لاړ شي، هغه ته مراجعه وکړي او هغه تشخیص یې وشي چې دا څه شی دی. د بلخ عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي هڅه کوي چې د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل او د سرطان تشخیص او درملنې برخې لا پیاوړې کړي. دوی له خلکو غواړي چې د خپلې روغتیا په اړه منظمې ازموینې ترسره کړي او له ناوړو عادتونو ډډه وکړي. امان الله عادل، حریت راډیو، مزار شریف.